د قرآن کریم یو داسې آیات درته ښیم چې کوم چا د دې آیات وظیفه کړی تلاوت یې کړی الله د هر غم محفوظ ساتلی په ګارنټۍ سره درته وایم چې الله د هر مشکل څخه محفوظ ساتي چې پر چا باندې یو غټ مشکل راسي د دې آیات وظیفه دی وکي الله به دغه مشکل ضرور حل کوي الله به د پریشانی د غم ضرور لري کوي علما وايي چې په دې آیات کې اسم اعظم دی یو ډیر غټ عالم دی هغه وايي چې کله پر موږ باندې یو مشکل راسي په کور کې یا د کور څخه بهر موږ د دې آیات ختم شروع کو موږ دا پای ته رسولې لا نه دا ختم چې هغه مشکل حل سي نو دا یو داسې آیات دی چې په دې کې دعا ده استغفار دی او دا د یو نبی دعا ده او زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعا ویلو حکم کړی دی نو چې څومره کولای شي دا پیغام ضرور مخته شیر کړئ ستاسو د یو شیر کېدو په خاطر باندې د یو چا مشکل به حل سي د یو چا غم به لري سي کله چې مشکل در باندې راسي د دې آیات چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا یو داسې زورور آیات دی د دې آیات ختم شروع کړئ په ټول کور کې دغه ماشومان دغه زنانی دا دې هم شروع کړي تقریبا 10,000 واري په کور کې دې ختم کوي چې ترڅو پرې هغه مشکل ختم سوی نه دا ختم اره ورځ کوي 10,000 واره د دې ویل اسانه دی که ناستې که ولاړې که کار کوې په خوله باندې وایه هېڅ مشکل هم نه ده چې دغه ختم به تاسې مکمله کړی لا نه وي چې الله به ستاسې مشکل حل کړي